دا د کندهار ښار د حضرت جی بابا سیمه ده چیرې چې ښاروالۍ د ښاري نظم په خاطر یادې غرفې ایښې. ښاروالي وایي یادکار یې د ښار د نظم په خاطر کړی. راځئ په دې اړه د ښاروالۍ د یو مسؤل خبرې واورو. دغه 280 په تعداد غرفې دي چې د هابیتات مؤسسې لخوا جوړ شوي دي. ښاروالۍ ته په اختیار کې ورکول شوي دي چې دا تاسې کښېږدئ، ستاسو طریقه دې کښېښودل شي. موږ دا کوشش وکړو چې موږ دغه غرفې موږ کښېږدو اقلا چې دا ځای څه منظم شي. اوس ریډیانې دي هغې پر سر باندې ډېر شیان ورېښي دي، یا یو سړی 4 ریډې درولي ډېر ځای په نیولي. نو تاسو د ښاروالۍ د مسؤل خبرې واورېدلې. راځئ غرفو والا پرې ورسو له هغوی سره هم خبرې وکړو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. راغلي تر غرفو والا پورې له دوی سره به هم خبرې وکړو چې د دې غوښتنې څه دي له ښاروالۍ څخه. دا غرفې کې دلته تاسو اوس شیان خرڅوئ، له دې مخکې مو دا شیان په څه شي کې خرڅول؟ په دې مخکې مې شیان په زرنج کې خرڅول. و زرنج چې و داسې پر داسې کې موږ زرنجان درول، هغو راته وویل چې دلته زرنجان مه دروئ، موږ دا غرفې ایښتې ستاسو دپاره. غرفې چې اول ورځ کېښولې، پر اول ورځ باندې موږ پر دا ځای کې موجوده نه وو. کوم سړي چې کوم نومان لیکلي دي هغه خلکو په خپل نامه اړولي دي، پر تذکره ورکړي دي. بیا د غرفې په 100 کې 50 غرفې یا په 10 کې 10 غرفې چې دي هغه کلب کړي دي، خپل کار کې کوي. 10 دغه درولي دي، دوی په ښار کې ریډیانې کوي یا دوکانونه کوي، نه بیا خپل کوي نه موږ سره پرېږدي، او نه ښاروالۍ والا بیا په موږ سر ګرځي. لاندې چې موږ اوس شی لاندې شوا کو ښاروالۍ یا ترافیک را روان دي، وایي وروره میږدئ او دلته سره په خلاص نه عمر ته دا ځای د خلک را خلک کې نه دونه قدر دی وکړي په راځي سي دا کم غرفې دي د کم خلک پر ناز د خلک پر نامه دی ورواړي یا د خلک را وړي چې نه نو دا لاندې ریډان والا بم باندې سره په خلاص مور مخان بم ملاسي نو مور به د مشکل خلاص. دغه غرفې تاسو ته په کرایه درکول سوي دي که مفت درکول سوي دي؟ په دې ځای زموږ سره نه خلاص اول فلا ویل یو 1500 کار ده، بیا یو سل دې شغوانی کار ده، اوس بیا یو شي نست د دې نه معلومه کار ده د ښاروالۍ شې دي. نو دا وخت مونږ ته شي نه درا شولې در څو وخت کرای شروع کیږي څنګه حساب اوس خو حاضر د موت کې ناشته. کله چې دا غرفې ایښودل سوي دي تاسو وایستې چې ځینې خلکو خپل په نامه باندې اخیستې دي بیا نه دي راغلي. تاسو دغه موضوع له ښاروالۍ سره نه ده شریکه کړې چې دغه غرفې دا دي بندې دي خلک نه څه شیان نه پکښې خرڅوي او ولې موږ ته یې هم نه راکوي؟ دغه موضوع تاسو له ښاروالۍ سره نه ده شریکه کړې؟ نه یو راغلي ښاروالۍ د ښاروالۍ والا دلته راغلي هغه دا راته ویلي چې کوم سړی داسې کاروباري پیدا کړي چې په دغه غرفو کښېني هغه چې کښېني چې 15 ورځې وکړي شپږ ورځې بیا سړی راشي وایي دا زما غرفه ده را خالي یې کړه، دی هم نه کښېني خپل هم نه کوي او موږ ته هم نه راپرېږدي. دغه خبرې چې تاسو ته یو څوک راسي چې زما غرفه را خالي کړه او دی خپل هم نه پکښې کښېني، دغه خبره مو له ښاروالۍ سره نه ده شریکه کړې؟ نه یو راغلي نه یو راغلي حالت. ښاروالۍ کله راځي پر تاسو باندې ګرځي د غرفو څخه نظارت کوي؟ 2 میاشتې سره راغلی پر دا ځای ناست ما څه دا پوښتنه کړې ده نه راغلی نه مې لیدلی. ښاروالۍ وایي دغه غرفې موږ د ښاري نظم په خاطر ایښي دي د دې لپاره چې دغه سړکونه ایله سي. دلته خو به اوس تاسو مخ ته لیړۍ نه درېږي؟ ریړۍ ګرده ورځ ګرځي وروره که ماښام راسه مازدیګر راسه پر داسې کې باندې په لالوي سړک کې ریډیانې ولاړي، یو ګوړی وایي لرې کوي بل ګړی بیا ولاړي. دا نظم نشته چې د یو مخ بندې کړي یا د یو مخ بندې کړي یا د یو مخ هیله کړي. موږ به یا غرفې پرېږدو لاندې به شاوخوا سو یا د ګرده بندې کړي لوړ دې غرفو ته راوخېږي نو زموږ نظم برابر شي. کله چې دلته لیړۍ ولاړې سړکان بند دي ترافیک نه راځي دوی ته څه نه وایي؟ ترافیک راسي یو ګړی وګرځي نو ترافیک بر چې هغه داسې دی برته لیړۍ راشوه کې لاندې یا د کوڅې راوباسي دا رقم نظم. وروستۍ کې مو له ښاروالۍ څخه غوښتنه څه ده؟ ښاروالۍ څخه غوښتنه دا ده یا د یو مخ و د غرفو ته د خلک پرېږدي په غرفه کې دې کښېني یا دې پرېږدي چې موږ خپل ریډیانې شروع کړو یا خپل زرنجان وباسو. څومره وخت کېږي چې دغه د ګنۍ جوس په دې غرفه کې خرڅوي؟ ولا دې باندې خو تقریبا دا 1 کال کېږي چې خرڅوي، د دې نه مخکې شپږ 2 کال هم کېدل په ریړۍ کې خرڅوي. 1 کال کېږي چې په دې غرفه کې دا جوس خرڅوي؟ 1 کال کېږي چې خرڅوي. دغه غرفه راته وایي دغه ستاسو شیان پکښې ځایېږي نه ځایېږي، کوچنۍ ده غټه ده؟ غرفې خو د ښار د ښکلا لپاره ډېرې ښایسته دي، ډېر ښایسته خوند کوي، خو داسې دی چې دا غرفې نه کې کوچنۍ جوړې شوي ځکه دوکانداران ته کار نه کوي. زموږ دپاره خو ډېرې شکر د ښه ښایسته شوداره پکې راغلي دي خو ځکه د دوکانداران څه کار نه کوي ځکه چې دا په ډیزاین کې خرابې جوړې شوي. څوک خو به نه درته راځي چې دا غرفه زما په نامه باندې جوړه سوې د پرېږده رایله یې که داسې څه خو به نه وي پېښ سوي؟ یا هغه دا څه څوک نه وایي. څوک ښاروالۍ په نامه خو به وي څوک تر اوسه پرې نه درته راغلي چې د دې کرایه راکوي؟ یا چې کرایه واخلي خو بیا یې کیسه خراب کړه، کرایه چې وانهلي نو زیات د ریړو والا به ځینې خوشحاله وي ځکه کاروبارونه یو څه کمزوري دي تاسو خپله باندې در معلومیږي نه نو چې د ښاروالۍ والا چې دغه همکاري د ریړیانو والا سره وکړي چې کرایه وانهخلي نو دا به ډېره ښه خبره وي. وروستۍ کې مو له ښاروالۍ څخه غوښتنه څه ده؟
موږ د ښاروالۍ څخه دا غوښتنه ده چې دا کوکې نیکې غټې کړې وې برابرې کړې وې شوې دا ریړۍ دا یوه نیمه داسې دی د ښار منظم خرابوي چې دا په سړک باندې نه پرېښودلی زموږ مخه به ایله وې بیا به انشاءالله دوکاندار انسان څونه وخت کېږي چې په دې غرفه کې دغه شیان خرڅوي؟ یار انشاءالله یو هفته به کېږي چې اوس مې دا کار سره پاله کړی له دې څخه مخکې د څه شي کول؟ دې څخه د مخه مې یو ځای منشتوب کوي منشي وم منشتوب دې کوي، یعنې له دې څخه دا معلومېږي چې تاسو تعلیم یافته ځوان یاست؟ بلې سواد مې کړی د څونه زده کړې مو کړي دي؟ 12 پاس یم انګلیسي او کمپیوټر مې ویلي. ډېر ښه. دغه غرفې چې دلته ایښودل سوي دي ستا له نظره د یو لوستي ځوان په صفت راته ووایې ښار ته یې ښکلا وربخښلی دی که نه ښار لا هم ککړ کړی دی؟ بلې دا خو ډېر ښه خوند کوي وخت چې به خلکو وروره په سړکانو باندې شانې شو چاپېریال به ککړ کړي و نه ځایونه به یې نیولي وو مګر اوس ښاروالۍ والا دا کوکې ایښي چې معنا مفت هم دي سر دې خلاص به سر سړی خپل خواري و زندګي پر کوي. بعض غرفو والا ویله ول دغه غرفې چې دي ول د ځینو خلکو لخوا دوی قبضه سوي دي کل پر اچول سوي دي خو دوی شان نه پکښې خرڅوي. دغه غرفې ته چې تاسو یو هفته کېږي چې راغلی څوک خو به تر اوسه پورې نه یې درته راغلی چې دا غرفه زما ده پرېږده رایله که یا دا به زما د یو بل ملګري و هغه د لیده سیما ماچې پکښې خرڅولې نو هغه ول زه ګاډۍ اخوا دروم ته راسه خپل کاروبار پکښې سم کمال بیخي صحیح دي نه دغه ستا ملګري خو به له تا څخه کرایه یو شی نه غواړي یا بس هغه کرایه او شی نه غواړي زه خپل کاروبار پکښې کوم. ښاروالي وایي دا غرفې مو د نظم په خاطر باندې ایښي دي تاسو د دوی څخه کومه غوښتنه لرئ تر څو ښار لا هم ښکلی سي لا هم نظم رامنځته سي؟ بس غوښتنه مو دا ده وروره چې نور ځایونه هم بس داسې کوکې باید کښېښول سي چاپېریال ککړ نه کړي خراب یې نه کړي ولې زیات خلکو معنا پر سړکانو لیړۍ درولي نه چې موټرانو شی تېرېږي ټکرونه منځته راځي نو دا اوس یو لاس ایښي چې سر دې خلاص معنا ګرد کار منظم روان دی. تاسو د غرفو یا پلورونکو والا نظریات واورېدل راځئ یو ځل بیا په دې اړه د ښاروالۍ د مسؤل سره وغږېږو چې په دې اړه دی څه وایي. دغه شکایت چې دی کوي یا دغه نیوکه چې دی کوي دا تر ډېره حده پورې پر ځای ده خو البته دا د احمدشاهي جادې دغه شمال طرف چې دی په دې کې دا موضوعات شته نو دغه موضوعات د دې باعث وله چې موږ دا پرېکړه وکړله چې دغه غرفې خلکو نیولي دي او بیا حذف شوي نه دي چې په دې ځای باندې استهلاک نه شي په دې خاطر مو د دغه غرفو د انتقال پرېکړه وکړه چې دا به انتقالوو. تاسو د احمدشاهي جادې د جنوب طرف چې دی په هغه کې ځینې داسې ساحات دي چې هغه اوس فعاله دي یعنې خلک باندې ناست دي کار پر کوي هغه خلک چې پر ناست دي فعالیت پکښې کوي هغه به خپل کار کوي پاته سو هغه غرفې چې هغه غیر فعاله غرفې دي یا ځینې داسې ریډۍ والا داسې کار کوي چې د شپې خپل شان نه په دغه غرفه کې کلب کې سهار بیرته راسي ریډۍ ورته ودرېږي د غرفې څخه د شان یوسي بیرته پر ډامبرانو باندې ګرځي دا مشکلات موږ په خبر یو دغه غرفې به هم که چې دغه په طرف کې دي د جنوب په طرف کې د احمدشاهي جادې دا هم انتقالوو نو پرېکړه مو دغه په دې خاطر وه چې دا خلک داسې بې قانونه کار کوي یا غیر قانوني کار کوي یا د غرفو څخه غیر سالمه استفاده کوي دا د دې علت څو چې موږ دا پرېکړه وکړله چې یا د غرفې انتقال کړو او دغه دومره پوښتنه چې ده یا غوښتنه چې ده دا تقریبا دواړې سره تړلي دي دا هغه غرفې دي هغه سیارې ریړۍ دي چې په دې غرفو کې شان ږدي او بیا ډامبر ته وځي عمومي جادې ته وځي فعالیت کوي نو چې د دې څخه غرفې موږ انتقال کړې بیا دوم قدم کې د ریړۍ دي چې د ریړۍ اجازه هم نه ورکوو په هغه ځای. تاسو د ښاروالۍ د مسؤل او همداسې د پلورونکو نظریات واورېدل د ښاروالۍ په وینا یدې غرفې د ښاري نظم د پلان یو برخه وه د دوی په وینا د ښاري نظم او ښکلا لپاره نور پلانونه هم لري ولې د یادو غرفو ایښودل په نورو ساحو کې د ښار په نورو ساحو کې په دې اړه بل کوم پلان نه لري.